د هغې نه به دې ورور سوال کړی دی چې بعض خلک دا اعتراض کوي چې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د شیعهګانو راویان موجود دي، په سند کې راوي راځي چې هغه شیعه. نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، نن سبا د فتنو دور دی، قسمه قسم فتنې دي. هغه فتنو کې یو لویه فتنه دا دی چې یو سړی د عالم او د علم په جامه کې امت ګمراه کوي. نو بعض ما لیدلي دي دومره پټکوي چې د هفتې باران ترې نه وځي، او یا به د ځان نه دومره غټ مولا جوړ کړي، د ځان سره به غټ القابات په خپله لګولي او هغه به د عربۍ عبارت نشي ویلی. او کار د هغه دی چې په صحیح بخاري اعتراضات وکړي. او تاسو پوه شوي زه څوک یادوم؟ دا غریب سره نور څه نشته. که څه بیان کې په بیان کې په امام بخاري راتاوېږي. اوس د امام بخاري سره که د امام بخاري په شان سړی ډغر ووایي نو سړی وایي بیا هم زه د هغه په شان دي. نو څه د پاسه 1200 کاله بعد یو سړی را پیدا شي چې په خپل هم کټاس بدعتي عقیدې هم خرابوي، د عربۍ عبارت نشي ویلی، نه شکل د مولا، نه خبرې د مولا، نه ناسته پاسته د علما، او اعتراضات په امام بخاري باندې کوه او د هغه په کتاب باندې کوه. تاسو دې ته سوچ وکئ. زما مراد ټول هغه نام نهاد مولیان دي چې په امام بخاري او د هغه په کتاب اعتراضات کوي. زه دا وایم تاسو سوچ وکئ چې په سوونو کلونو د امت په یو خبره باندې اتفاقي، او د امت د علماو هغه علما پخواني څوک وو، او بیا یو سړی را پیدا شي چې څوک یې پېژني نه، هغه د امام بخاري په کتاب باندې اعتراضات کوي. نو حیران به شي د نن سبا دې وخت. ما ته اوس دا قصه ذکر کړې وه که نه، د مصر کې هم دا فتنې ډېرې دي. مصر دا ملک نه دلته هم فتنې ډېرې زیاتې دي. حق پرست علما پکې هم ډېر دي، دینداري پکې هم ډېره ده، خلک په دین مین دي. خو دا لازم نه دی چې سړی به په دین مین وي، یو دی به لازم په صحیح دین روان وي. ډېر داسې وي چې په دین مین خو هغه لارې صحیح نه وي. نو په مصر والو کې دینداري شتي، مین دي په قرآن باندې خصوصا، خو فتنې هلته ډېرې زیاتې، د تصوف والا او دا قبر پرست او منکرین د احادیثو او دا روافظ او دا قسمه خلک هلته ډېر زیات دي. نو په ټي وي باندې د یو عالم سره یو کس لیکلی دی چې هغه امام بخاري او د هغه په کتاب باندې اعتراضات کوي. دوی په منځ کې خبرې روانې. و دا څوک چې امام بخاري باندې اعتراضات کوي د ښه کوټ پینټ ټای هر څه یې لګولي، نه یې ګیرې شته نه یې برېت شته. او خبره د هغه چا مبارک یې وکوي چې هغه ته وایي امیر المؤمنین فی الحدیث، د هغه مبارک یې لګیا دی. نو هغه شیخ ته وایي کوم سلفي سني عالم چې لګیا و دفاع یې کوله، وایي تاسو له د امام بخاري نوم صحیح نه درځي، پاتې له ده چې تاسو د هغه د کتاب دفاع کوئ. نو هغه ورته یې څنګه؟ وایي تاسو وایئ چې د نوم دی محمد ابن اسماعیل، او د ده نوم خو محمد ابن اسماعیل نه، د نوم خو دی جمعه محمد ابن اسماعیل. نو دا د چېرته کتاب کتلی دی، په کتاب نه پاسې لیکلي جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري. جمعه یعنې دا حدیثونه را جمع کړي دي محمد ابن اسماعیل البخاري. اوس دته دا پته نه شي چې دا جمعه دی که دا جمعه دی. او اعتراضات په چا کوي؟ داسې سړي ته به دې د ډېرې غصې نه د کلمې به دې سوی وکړي، دنده کلمې دا سوی وکړي. یعنې سړي ته دا پته اوس نشته جمعه او جمعه. نو دې کتابونو باندې داسې لیکي لکه تعلیف لیکلی چا دی، بیا نوم د هغه شیخ، جمعه جمع کړی دی، بیا نوم د هغه شیخ. نو جمعه محمد بن اسماعیل البخاري، ده وایي د نوم دی، او هغه مصری و هغه جیم ته وایي ګاف وایي ګمعه ګمعه محمد اسماعیل البخاري. تاسو له وایي نوم نه درځي. نو سړی کله ناکله وي که نه پته نه شي چې وجاړم که وخاندم. په دې فتنې باندې وجاړم
او د حالاتو باندې او که وخاندم د په دې جهالت پورې او د په دې کم علمۍ پورې نو هر څه پاتې شو هر څه پاتې شو فتنې چې امت کې څومره دي هغه ټولې پاتې شوې او فحاشي او ګناهونه او هر څه صرف د امام بخاري کتاب پاتې دی چې اوس په دې اعتراضات وکړه ځکه چې دا اوس یو فتنه پاتې شوې یو دا شبهه ده په دې ځان پوه کړئ جواب به یې کوئ ځکه چې ډېرو ځایونو کې دي چې تاسو ته دا مسله مخې ته راشي د داسې قسمه خلکو سره وایي د امام بخاري د امام مسلم کتاب چې تاسو وایئ چې دا صحیح کتابونه د الله د کتاب نه بعد نو دې په دې سند کې بعض راویان راځي چې هغه شیعهګان دي نو اوس زموږ دین د شیعهګانو نه یو طرف ته تاسو وایئ چې د شیعهګانو عقاید دا دي او دا دي او داسې دي او دغه بل طرف ته په سند کې راځي ستاسو په حدیثونو کې نو جواب د دې خبرې واوره یو شیعه ټکی هغه دی چې هغه به پخوانو علماو استعمالوي یو شیعه ټکی دی چې زموږ په دور کې استعمالیږي که چېرته مراد دا شیعه شي چې هغه ته رافیزي ویلی کېږي لکه نن سبا چې کوم روافض دي د دوی د عقیده ده چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما او ډېر صحابه کرام مرتد شي او دغه شان د دوی کفري عقاید هم موجود دي نو که چېرته دا رافضي او شیعه ته یادې نو دا خو د څه رشتینه په سند کې څوک یې ښوی نه شي نه د امام بخاري په اسانیدو کې دا شتي نه د امام مسلم سره شتي که چېرته دا دي د مراد دي دا شیعهګان نشته روافض امام ابن حجر د دې په خپله جواب کړی امام ابن حجر رحمه الله چې شرح د امام بخاري د کتاب کړی د هغه یو کتاب د تهذیب التهذیب هغې کې هغه دا خبره کړې ده وی پخوانو علماو به تشیع څه ته وي شیعتوب به یې څه ته وي په دې ځان اول پوه کول پکار دي وی پخوانو علماو به شیعه هغه چا ته وي چې چا به علي رضی الله عنه غوره کو په عثمان رضی الله عنه باندې یعنې موږ وایو صحابه کرام څوک پکې غوره ټول نه زیات ابو بکر بیا عمر بیا عثمان بیا علی دا هغوی دا رایه و چې نه په ابو بکر پسې عمر په عمر پسې علی بیا عثمان رضی الله عنه دا د هغوی عقیده و نو چې چا به دا عقیده و نو هغه ته به څه ویلی کېدو شیعه و دې سړي باره کې تاسو څه وایي کافر دی که مسلمان دی مسلمان دی څه کفري خبره کړې ده نه خو دې بعض فضایل داسې بیانوي وایي د دې نه دا ښکاري چې علي رضی الله عنه غوره و د عثمان بس فضایلو کې وایي دی غوره دی د هغه نه دته به هم علماو شیعه وي په دې کې لږ تشیع داسې اصطلاح و استعمالوي په دې راوي کې لږ تشیع ښه دې کې تشیع شو او سړی ښه رښتینی دی ښه مؤمن دی ښه دیندار دی ښه تکړه عالم دی حافظه ښه تیزه ده او دا یو اجتهاد کړی د ایمان د لاسه وایي چې ما ته د دلایلو نه دا ښکاري چې عثمان علي رضی الله غوره و د عثمان نه نو دې کې څه دي څه پکې شته ډېر زیات به موږ دا ووایو چې دا خبرې څه ده کمزورې ده بس کافر خو ته نشو ویلی ویو دا شیعتوب و چې پخوانو علماو به شیعتوب دې ته وي ها وی بلکې بعضو به پکې داسې وي د بعضو راویانو دا قولو وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد غوره دا چې شیعتوب باندې لږ مشهور دي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد غوره انسان علي رضی الله عنه بیا ابوبکر بیا عمر بیا عثمان په فضیلت کې خلافت کې هغوی نه هغوی خلافت صحیح ده ابوبکر صدیق هم صحیح و عمر هم صحیح و عثمان هم صحیح و علي هم صحیح ده خو په فضیلت کې په دې امت کې غوره انسان به څوک دی علي رضی الله عنه ښه دینداره ښه عالم ښه پوهه دا اجتهاد کافر دی دا سړی نه دی کافر څه کفریه خبره یې کړې ده هېڅ کفریه خبره یې نه ده کړې خو دغه یو اجتهاد دی او خطا شوی دی پکې چې علي رضی الله عنه غوره کړی دی په ابوبکر او په عمر او په عثمان اجتهاد ته پکې خطا شوی بیا امام ابن حجر په خپله وایي هر چې دا تشیع دی دا چې وروستو
امت کې مشهور شوی دی په رفض سره رافضي ورته ویلی کېږي نو د دې قسمه شیعه رافضي روایت بالکل قابل قبول نه دی ها نو اوس په صحیحینو کې چې کوم راویان دي شیعهګان نو دا کوم شیعهګان دي علي رضی الله عنه غوره کوي په عثمان باندې یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد وی غوره انسان علي رضی الله عنه بس د دې د لاسه به بعض علما وی پلانې راوي ښه سړی خو تشیع پکې و دې تشیع د لاسه خو دې کافر کېږي خو نه صرف یعنی یو مسله کې اجتهاد کړی علي رضی الله عنه غوره کړی دی یو صحابي نه بس دا خو نه دي ویلي چې علي رضی الله عنه ته چغې وایي یا علي مدد یا حسین مدد نه دا ویلي چې صحابه کرام کافرانو نه د نورو صحابه کرامو ګستاخي کړې ده نه نور د کفري عقایدو لکه د دې روافظو دی چې دي خصوصا دا فرقه اثنا عشریه د 12 امامان چې مني نو که څوک تا ته دا ووایي چې وګوره د دې راوي په باره کې دا علما وایي چې په ده کې تشیع دی شیعو او دا راوي وګوره د امام بخاري په سند کې راځي نو ته به ورسې جواب ورکړې صحیح تعبیر یې څوک کولی چې ته به ورسې جواب ورکړې دومره تفصیل مه وکړو ته به ورسې جواب ورکړې څه جواب ورکړې لکه ولا زه اوس تا ته ووایم چې په صحیح بخاري کې شیعه راوي ته به څه شیعه په دوه قسمه بارک الله فیک یو روافظ دي یو هغه شیعهګان چې پخوانو علماو په اصطلاح کې هغوی ته شیعهګان ویلی کېږي دی جواب دی نو که ته هغه شیعهګان مراد پخوانو علماو د تشیع ویلی نو راشي وګوره هغوی به تشیع څه ته وي خو علي رضی الله عنه غوره کړی د بعض صحابه کرامو په دې څوک کافر کېږي خو نه او نور راوي صحیح سړی دی ښه رښتینی دی مؤمن دی دینداره دی حافظه تیزه ده نو په دې کې څه او که ته دا شیعهګان وایي چې دا په روافظو سره مشهور دی او دا نن سبا د کفري عقاید دي نو دا خو ته د سره ثابتولی نه شي چې دا په صحیح بخاري یا صحیح مسلم په اسانیدو کې راشي اوس یې پوه شي که نه نه یې پوه دې کې ته د هغه نه یو بل سوال هم کولی شي وایي ته چې دا وایې چې په صحیح بخاري کې بس داسې راویان دي چې هغه څوک دي شیعهګان دي نو بیا خو دې شیعهګانو له پکار و چې د صحیح بخاري یې منلی دا نن سبا چې کوم شیعهګان او روافظ دي دوی له پکار و چې دا صحیح بخاري منلی ولې منلی ځکه چې هغوی به وایي زموږ شیعهګان پکې دي خو هغو ته هم پته چې دغه شیعهګان نه دي دا ګورې ښکلې خبره ده که ذهن کې واچوي د شیعهګان د نن سبا د شیعهګان روافظ د صحیح بخاري صحیح مسلم د یو کتاب هم نه مني نو که چېرته دې کې شیعهګان راویان وی د دوی په شان نو بیا به دوی دا کتابونه منلی وي چې زموږ راویان پکې دي هغو ته هم پته دی چې په دوی باندې نوم د تشیع پروت دی خو دا داسې شیعهګان نه دي لکه څنګه چې موږ دا شیعه په اصل کې څه ته په دې ځان پوه کوي شیعه ملګري ته وایي مرستې ته وایي لکه شیعهګان ځان ته شیعهګان وایي موږ د علي رضی الله عنه او د اهل بیت مرسته کوونکي یو موږ د هغوی سره محبت کوونکي یو که چېرته صرف دا معنی شي نو بیا خو موږ ټول شیعهګان یو ځکه بعض علما ویلي که نه وایي که شیعهتوب ته دې ته وایي چې د اهل بیت سره محبت نو بیا خو زه هم شیعه خو دوی نوم د شیعه استعمالوي د روافظ چې دي او دننه بیا په دوی کې خباثت پروت دی نوم استعمالوي د دې چې موږ د اهل بیت سره محبت کوو موږ د علي رضی الله عنه سره محبت کوو موږ په حسین مین یو موږ په فاطمه مین یو دا صرف مخامخ لیبل دی دننه بیا جا خبره ده نو که چېرته شیعهتوب صرف دی چې د اهل بیت سره محبت نو په دې معنی سره خو موږ ټول شیعهګان یو ولې موږ د علي رضی الله عنه سره محبت کوونکي نه یو د هغه مرسته کوونکي نه یو د اهل بیت دفاع کوونکي نه یو نو په دې معنی سره موږ ټول شیعهګان یو هغوی دا شیعهتوب نه یادوي د دې روافظو شیعهتوب بل دی پوه شوئ په دې مسله کې نه